أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. دا آیاتنا د سورة بقره لومړني آیاتونه دي. د سورة بقره په اړه مو پرون څه خبره وکړل. دا کم آیاتونه چې مو نن تلاوت کړه د دې په اړه باندې درې خبرې کوو. اوله خبره دا چې د سورة بقره په سر کې الف لام میم راغلی دي، دا نو څه معنا. دوهمه خبره دا چې د سورة بقره او د سورة فاتحه تر مابین څه مناسبت دی چې سورة بقره تر سورة فاتحه یا الحمدلله وروسته راوړل سوه، ولې بل سورت نه راوړل کېدی؟ د دې پسې سورة آل عمران دی، هغه سورت ولې نه راوړل کېدی؟ او همدا ډول درېیمه خبره دا چې د دې سورت د دغه آیاتونو تفسیر چې دا اوس مو تلاوت کړل د دې آیاتونو تفسیر څه دی؟ دا درې خبرې کوو. لومړنۍ خبره چې دا د الف لام میم خبره ده. دغه الف لام میم او دې ته ورته ځینې کلمات د سورتونو په سر کې راغلي دي، لکه الف لام را، عین سین قاف، حام میم، طه، نون، یاسین. دغه کلماتو ته حروف مقطعات وایي او حروف متشابهات ورته وایي. دغه حروف متشابهات یا کلمات متشابهات یا حروف مقطعات د دې په اړه باندې د جمهور علماو مذهب دا دی چې د دې ترجمه کول جائز نه دي. د سورة آل عمران 9 نمبر آیت په دلیل کې وایي، رب جل جلاله فرمایي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. رب عز وجل فرمایي وی رب عز وجل هغه ذات دی چې پر تا باندې ای پیغمبر قرآن نازل کړی دی. په دې قرآن عظیم شان کې دوه ډوله کلمې دي. ځینې کلمات داسې دي چې معنا یې ښه واضح او ښکاره دي او د ځینو کلماتو معناوې پوشیده دي. نو د هر چا په زړه کې چې خیره پیره وي، د هر چا په زړه کې چې کوږوالی وي، د هر چا په زړه کې چې کجي وي، نو هغه د هغه کلماتو په معناو پسې ګرځي چې هغه متشابه دي. لکه الف لام را، د دغه الف لام را یا الف لام میم یا طه یاسین د دې په معناګانو پسې یوازې هغه کسان ګرځي چې د هغو په زړه کې کجانې دي او د هغو په زړه کې کوږوالی دی. وما يعلم تأويله الا الله. حال دا چې د دغسې کلماتو ترجمه یوازې لوی رب ته روا ده او یوازې د دې ترجمه لوی رب ته معلومه ده، بل چاته معلومه نه ده. لہذا جمهور علما فرمایي چې د دغسې کلماتو ترجمه کول دا جایز نه. ځکه رب عز وجل په ښکاره ټکو کې فرمایي فأما الذين في قلوبهم زيغ
فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأویله. د چا په زړه کې چې خوږوالی وي هغه د دې کلماتو په معنا پسې ګرځي. که د دې کلماتو تفسیر موږ وکړو، د دې کلماتو په ترجمه پسې وګرځو، نو خو الله عز وجل په هغه کسانو کې راوستلو چې زړونه یې کاږه دي، زړونه یې کچه دي، په زړو کې خیر و پیره ده. او بیا رب عز وجل په ښکاره ټکو کې فرمایي وما يعلم تأویله الا الله، غیر د الله څخه هیڅوک په ترجمه او تاویل باندې نه پوهېږي. نو چې رب عز وجل یوازې په تاویل پوهېږي، بل چاته یې د تاویل او د بل چاته یې د معنا توان نسته، نو بیا خو لیونتوب دی چې د یو شي معلومات سړي ته نه وي، الله وایي تا ته معلومات نسته، ته وایې زه پیدا کوم. دا د جمهور علماو مذهب دی. بعضې علماو بیا دا خبره کړې ده چې یا عامو خلکو ته اجازه نسته، هغه کسانو ته اجازه ستا چې هغه راسخ فی العلم دی، په علم کې ننوتلي دي، ډېر محققین او تدقیق کوونکي علما د هغه آیات دی هم په دلیل کې نیسي. وما يعلم تأویله الا الله والراسخون فی العلم. جمهور علما پر دا ځای وقف کوي چې وما يعلم تأویله الا الله، دا والراسخون فی العلم جلا جمله او سر د کلام بولی. دا بعض علما بیا وقف پر دا ځای کوي وما يعلم تأویله الا الله والراسخون فی العلم. د دغه کلماتو معنا یوازې الله ته جایزه ده او هغه محققینو علماو ته جایزه. خو په هر صورت الف لام میم د دې په اړه جمهور علما، اکثر علما پر دې دي چې د دې ترجمه نه ده جایز. نو څنګه به وایو الف لام میم الله اعلم بمراده، الله ښه پوهېږي په خپل مراد باندې. عاجزه انسانان د دې توان نه لري چې د داسې کلماتو ترجمه دي وکړي. او ځینو علماو بیا ویلي دي چې د الف لام میم دا د الله عز وجل او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترمنځ یو راز دی، یو سر دی، یو شفر دی، عام خلک نه په پوهېږي. پیغمبر علیه السلام د خپل لوی رب عز وجل په فضل باندې ورباندې پوهېږي. عام انسانانو ته یې د ترجمې اجازه نشته، ځکه قرآن د الله کلام دی. الله جل جلاله خپل کلام را لېږلی دی چې د ده بندگان یې ترجمه او تفسیر وکړي، مګر ځینې شیان یې داسې پکښې ایښي دي چې انسانان عاجزه کړي چې ته ترجمه نشي کولی. داسې کلمات یې په دې قرآن کې ایښي دي چې انسانان هر څومره کوشش وکړي نه یې په لغت کې معنا پیدا کولی او نه یې په محاوره کې پیدا کولی، نه یې په کلتور و عرف کې پیدا کولی، چې هر څه وکړي معنا یې نه ورته معلومېږي. دا الله عز وجل خپل بندگان یو ډول عاجزه کوي چې انسانانو تاسو خود الله کلام ترجمه کولی سي، تفسیر کولی سي، مګر خدا په خلاصو غوږو واورئ چې د لوی رب عز وجل په کلام کې داسې نکات سته چې دا ټول علما سره یو ځای سي بیا یې هم ترجمه نسي کولی، چې د الله د کلام او د مخلوق د کلام تر مابین فرق معلوم سي. په هر صورت ښه خبره خدا ده چې ترجمه یې ونسي اکثر علما. نو ترجمه به یې څنګه کوو؟ د ترجمې په اړه به یې څنګه وایو؟ داسې به وایو الف لام میم الله اعلم بمراده، الله ښه پوهېږي په خپل مراد باندې. هغه ځینې علما چې ترجمه جائز بولي، هغوی که څه هم مناسبه نه ده چې هغه ترجمه را نقل کړل سي، ځکه جمهور علما پر دې دي چې نه ده جائز. نو د جمهور علماو پر مذهب باندې تلل، د هغوی پر رو باندې تلل دا ښه دي، بس پاته سي. خو بیا هم د نمونې په شکل باندې دا یوه ترجمه تاسو ته را نقلوم، خو تاسو یې مه کوئ ترجمه، فقط دا وایاست الف لام میم الله اعلم. هغه چې جائز یې بولي هغه یې ترجمه داسې الف معنا اول، لام معنا لازم، میم معنا مومن لره، اول لازم مومن لره، ذالک الکتاب همدغه کتاب دی، لا ریب فیه چې شک په دې کتاب کې نشته. او یا یې بعضې ترجمه داسې الف معنا الله، لام معنا جبریل علیه السلام، میم معنا محمد صلی الله علیه وسلم، د الله څخه نازل د جبرائیل علیه السلام په واسطه پر محمد علیه السلام باندې، ذالک الکتاب همدغه کتاب دی، لا ریب فیه چې شک په دې کتاب کې نشته. دا دوې ترجمې دي، نورې هم کړي. خو په هر صورت دا هغه لومړنۍ خبره وه چې د الف لام میم ترجمه څنګه کېږي.
او د دې ته ورته الفاظو د ترجمې حکم څه دی. دوهمه خبره دا ده چې دا سورة بقره او سورة فاتحه په خپل منځ کې څه مناسبت سره لري. ولې د سورة فاتحه وروسته سورة آل عمران نه راوړي، سورة النساء ولې وروسته نه راوړي چې سورة بقره یې راوړي؟ وجه دا ده چې په سورة فاتحه کې رب عز وجل خپلو بندګانو ته یوه دعا ور وښول. ای زما بندګانو تاسې ماته دعا کوئ. څنګه دعا کوئ؟ اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته سیده لاره راوښیه. الله جل جلاله د خپلو بندګانو دعا قبوله کړل. که چیرې تاسې هدایت غواړئ، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، همدغه کتاب دی چې شک هم نسته پکښې او هدایت د متقیانو دپاره. موږ خو په سورة فاتحه کې د خپل رب څخه هدایت وغوښتي، که مو ونه غوښتي، دا مو ونه ویل چې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله راته هدایت وکړي، د سیده لارې هدایت راته وکړي. نو رب عز وجل دا زموږ دعا قبوله کړل. فورا په دا پسې صورت کې دستي وفرمایل که تاسې هدایت غواړئ، د رښتیا مو دا دعا کړي، د رښتیا د الله عز وجل څخه غوښتونکي د هدایت یاست او د سیده لارې یاست، څه وکړئ؟ ذلک الکتاب، همدغه قرآن چې دی هغه کتاب دی لا ریب فیه چې هیڅ شک پکښې نسته، هدی للمتقین، هدایت دی د متقیانو دپاره. بس واخله په قرآن عمل وکړه، دا یې سیده لا اخلاص، ستا دعا الله نقده قبوله کړه. نو په سورة فاتحه کې د هدایت غوښتنه سوې وه، په دې صورت کې فورا هدایت و خلکو ته وښودل. نو دا چې هلته دعا ده او دلته قبلېدل د دعا دي، یو خاص مناسبت په دې وجه باندې تر سورة فاتحې وروسته فورا سورة بقره راوړل. او بله خبره لا دا ده چې دا سورة فاتحه په دې کې بشپړ قرآن عظیم شان، لکه د سورة فاتحې په فضائلو و تحقیقاتو کې چې مو دا خبره وکړل، ټول قرآن عظیم شان په اجمالي شکل باندې په سورة فاتحه کې سته. نو په لحاظه د سورة فاتحې ته بشپړ قرآن ویل کېدل، یو تلاوت یې د بشپړ قرآن ثواب درلود. نو په سورة فاتحه کې خو په اجمالي شکل باندې ټول قرآن سته، او د دې سورة بقره په دې لومړنیو 4 آیاتونو کې هم د دې قرآن هغه هدف اعلی بیان سوی دی. هغه څنګه؟ قرآن د څه دپاره نازل سوی دی؟ قرآن د دې دپاره نازل سوی دی چې مؤمن مسلمان، یو څوک مؤمن مسلمان جوړ سي، جنت ته ولاړ سي. مؤمن مسلمان جوړېدل، جنت ته تلل، دا د قرآن هدف دی. د دې سورة بقره په لومړیو 4 آیاتو کې الله جل جلاله د کامل مؤمن صفات ښوولي چې کامل مؤمن څنګه دی. کامل مؤمن هغه دی چې 3 ډوله عبادت وي: عقیدوي عبادت، بدني عبادت، مالی عبادت. عقیدوي عبادت څه دی؟ عقیدوي عبادت دا دی چې د زړه له تله پر یوه الله باندې ایمان راوړي، د زړه له تله پر ټولو هغو شیانو ایمان راوړي چې الله یې حکم ورته کړي. ملائکې، آسماني کتابونه، انبیا، جنت، دوزخ، آخرت، پر دې باندې ایمان راوړل، پر دې باندې رښتینی باور درلودل د عقیدوي عبادت. او بدني عبادت لکه لمونځ کول او روژه نیول، من وجه حج، دا مالی و بدني دواړه دی. مالی عبادت دا دی چې څوک زکات ورکي، صدقه ورکي، حج کی. دا 3 ډوله عبادت که چا وکړي هغه کامل مؤمن دی. نو په سورة فاتحه کې بشپړ قرآن په اجمالي شکل و، او د بشپړ اجمالي قرآن مقصد کامل مؤمن جوړېدل و. د دې سورة بقره په لومړیو آیاتونو کې هم الله جل جلاله د کامل مؤمن چې قرآن د دپاره نازل سوی دی د هغه صفات بیان کړي دي. او وای الذين يؤمنون بالغیب، دا عقیدوي عبادت، ويقيمون الصلاة، دا بدني عبادت، ومما رزقناهم ينفقون، دا مالی عبادت. او بیا وای والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لږ وضاحت نور په دې آیات کې کړی دي. او بیا وروسته وای اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. دا کسان هم پر هدایت دي او دا کسان کامیاب. دا مناسبت په منځ کې د سورة بقره او د سورة فاتحه دا دویمه خبره وه. اوس راځو درېیمې خبرې ته. درېیمه خبره څه وه؟ درېیمه خبره د دې آیاتونو لنډ تفسیر و، تفسیر او ترجمه. رب عز وجل فرمای ذالک الکتاب، دا کتاب چې دی، دا الکتاب الف لام عهدی دی، د دې کتاب څخه قرآن مراد. دا کتاب هغه کتاب دی لا ریب فیه چې په دې کتاب کې هیڅ شک نشته. رب عز وجل تایید د دې دپاره
چې یو د الله لوړ شان دی او یو د الله د مخلوق شان دی. د الله عز وجل شان ډیر لوړ دی، د الله عز وجل عظمت لوړوالی تا پر مخلوق باندې بیخي زیات. نو دا تمام انسانان که قرآن رد کی، الله ای تایید کی، بیا هم قرآن تر خلقو لوړ دی. رب عز وجل د خپل پیغمبر او د خپلو نیکانو بندگانو تسلیت کی، وایي ستاسو په زمانه کې که کافران موجود وي، منافقان موجود وي، پر قرآن عظیم شان نیوکې کوي، اعتراضونه کوي، دا هیڅ معنا نه لري، ځکه رب عز وجل دا قرآن تایید کړی دی. لا ریب فیه، د دې کتاب په سر کې ټاپار وواله چې دا کتاب په دې کې هیڅ شک نشته چې الله یې تایید کړي. بیا نو د مخلوق د رد باندې به په دې قرآن څه وسي؟ که یې سل ابو جهل رد کړي بیا به په دې قرآن څه وسي؟ ځکه لوی رد تایید کړی دی. لا ریب فیه، په دې کتاب کې هیڅ شک نشته. هدی للمتقین، او دا قرآن هدایت دی د متقیانو دپاره. اوس نو سړي ته سوال پیدا سي چې هدایت د متقیانو دپاره دی، هغه کسان چې هغوی پر هدایت نه دي، کافران دي، منافقان دي، هغو ته نو د قرآن لاره نه شي. او دا سوال سړي ته پیدا سي چې انبیا اولیاء دا خو پر حق باندې روان دي او پر حق باندې ثابت دي، نو د هغو دپاره خو نو بیا قرآن پیدا نه کوي، نو خو د حق ته رسېدلي دي. علما ولیکلي دي چې اصلا هدایت الله جل جلاله درې ډوله پیدا کړی دي. یو هدایت و جمادات و نباتات ټولو ته دی. رب عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمای سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. پاکی ده هغه ذات لره، ستا رب لره پاکی ده، لوی رب لره پاکی ده چې هر شی پیدا کړی دی او هر شی ته اندازه ایښه ده. فهدا، بیا هر شی ته هدایت کړی دی. و هر شی ته هدایت څه معنا؟ و هر شی ته هدایت دا معنا چې په ډبره کې د درنوالي خاصیت الله ایښی دی او دغه درنوالی د ډبرې په ځان کې منلی دی. د پنبو چې سپکوالی خاصیت دی دا ډبره په ځان کې نه مني، الله ورته ویلی دی چې ستا خاصیت درنوالی. په پنبو کې د سپکوالی خاصیت دی، الله ورته هدایت کړی دی چې پنبو په تاسو کې به د سپکوالی خاصیت وي. بیا د ډبرې خاصیت په هیڅ صورت په پنبو کې نه پیدا کېږي. په لرګي کې دا خاصیت دی چې ولګي ورته ووایي اور اخلي، په اوسپنه کې بیا دا خاصیت نشته. الله دا لرګی پیدا کړی دی، په لرګي کې دا خاصیت ایښی دی چې لرګی به سوځي، اوبه به نرمي، حرکت به کوي، د ساقه ماده به لري، روانیږي به د یوه ځای څخه بل ځای، او اوسپنه به د الکترون یا برق تېرولو ماده لري، پلاستیک به بیا نه لري. دا څه شیان چې الله پیدا کړي دي په هر شي کې خپل خپل خاصیت ایښی. دا یو ډول هدایت، جمادات، نباتات، حیوانات ټول د خاصیاتو هدایت. دوهم ډول هدایت دا دی چې ټولو انسانانو ته د دلالت لاره هم ښولې ده، د هدایت لارې هم ښولې، چې که څوک عملي کړي دا د هدایت لاره عملي کړي مسلمان به وي، که عملي نه کړي ګمراه او کافر به وي، که عملي کړي جنتي به وي، که عملي نه کړي دوزخي به وي. دا هدایت و دې هدایت ته کفار ضرورت لري، ګمراهان ضرورت لري، نیکان خلق ضرورت نه ورته لري. ځکه نیکان خلق خو پر هدایت دي، انبیا خو پر هدایت دي، صحابه خو پر هدایت دي. هغه ګمراهان چې تر اوسه پر باطل روان دي هغوی ضرورت لري چې دغه هدایت ځان ته عملي کړي او بیا عمل ورباندې وکړي. او دریم ډول هدایت دا دی چې دوام او استمرار پر حق لار، و دغه هدایت ته انبیا هم ضرورت لري، اولیاء هم ضرورت لري، نیکان هم ضرورت لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هر ورځ دا دعا فرمایل یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. ای د زړونو اړونکې ستا وطاعت ته زموږ زړونه راواړه. یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی طاعتک. ای د زړونو اړونکې زموږ زړونه ستا عبادت او طاعت ته راواړه. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا الله ما ته معاونت او کومک راکې ستا پر ذکر، ستا پر شکر، ستا پر نیک عبادت باندې. دغه بقا او دوام چې د الله پر صحیح لاره سړی روان سي، دې ته نبي هم ضرورت لري، ولی هم ضرورت لري، نیکان خلک هم ضرورت لري. غټ غټ اولیاء وه خو دوام یې پیدا نه کړي، ګمراهان سوه. برسیسیا، بلعن باعور، دا داسې کسان وو چې په سوونو کاله عبادت کړي، دوام و استمرار یې ونه کړي، واوښتل د هدایت ته لارې. نو دلته د قرآن عظیم شان چې دی دا هم هدایت د ګمراهانو دپاره دی
او هم هدایت د نیکانو خلکو دپاره. هدایت د نیکانو خلکو دپاره دی په دوو لحاظو باندې. یو دا چې دوی استفاده ځینې کړې ده، او دوهم دا چې دوی په دوام او په استمرار کې همدې قرآن ته ضرورت. او ګمراهان چې دي هغوی ته لاره ښیي. دلته چې رب عز وجل متقیان یاد کړل په دوو وجو باندې. یوه وجه دا چې متقیانو عملي ګټه ځینې اخیستې ده، که ګمراهان ګټه ځینې واخلي دوی به هم متقیان یاد سي، الله به په متقیانو کې راولي. یو عملي مثال دی، قرآن هدایت دی. څنګه هدایت دی؟ او ورسه متقیانو ته وګوره، لکه متقیانو ته چې هدایت کړی دی ستا دپاره هم داسې هدایت دی. دوهمه وجه دا چې الله جل جلاله د کامل مؤمن صفات بیانوي، چې کامل مؤمن متقي دی. د متقي صفات څه دي هغه الله عز وجل بیانوي، چې درې ډوله عبادات، عقیدوي عبادات او بدني عبادات، مالی عبادات. دا درې ډوله عبادات چې کوي دا کسان متقیان دي. او متقیان هغه کسان دي چې عملا په قرآن باندې عملا د قرآن پر لاره روان دي او قرآن عملي کړي. ځکه الله جل جلاله فرمایي الذین متقیان هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې ایمان په غیب راوړي. ګوره غیب نالیدلي ته نه وایي، نامحسوس شده ته وایي. په نالیدلي شکل نه، په نامحسوس شده شکل باندې د یو شي معلومات سړی کله کله په لیدلو راوړي، لاسته راوړي، کله په څکلو لاسته راوړي، کله په بویولو لاسته راوړي، کله په اورېدلو لاسته راوړي. رب عز وجل داسې ذات دی چې خلکو لیدلی نه دی، جنت لیدلی نه دی، دوزخ لیدلی نه دی، اما په غوږو باندې هم د الله جل جلاله خبرې نه دي اورېدلي. نو چې نه په هېڅ حس باندې چپ له عقله چې هغه باطني حواس. نو د دې بالغیب ترجمه داسې ده یؤمنون بالغیب چې ایمان په نالیدلي شکل، یعنی نامحسوس شده، چې نه په لمس معلومه کړي، نه په غوږو معلومه کړي، نه په اورېدو، نه په لیدو. ویقیمون الصلاه او لمونځونه قایموي. د لمونځونو څخه د قایمولو څخه مطلب یو لمونځ نه دی، ای دائمون علی الصلاه، دوام پر لمونځو. ومما رزقناهم او بعضې د هغه ماله څخه چې موږ په رزق ورکړي دي ینفقون نفقه کوي. په دې کې دوو نقطو ته اشاره وکړل. یوه دا چې الله جل جلاله انسان تا ته نه وایي چې ستا ټول مال ته صدقه که. دا ستا مال چې ستا سره در سره دی د دې یو لږ جز صدقه که. 40 افغانۍ لرې، یوه افغانۍ ځینې ورکړه. 40 زره لرې، 1 زره یې ځینې ورکړه. ډېرې مه ورکوه چې ته ټول مال ورکوې، یا نیمه یې ورکوې، یا درېیمه، یا پنځمه، یا لسمه، داسې نه. ومما بعضې د هغه مالو څخه. یوه نقطه ده. دوهمه دا چې الله جل جلاله وایي انسانه ته احسان پر الله مه اچوه، ته دا مصیبت مه بوله. دا مال الله تا ته در کړی دی، تا نه دی پیدا کړی. چې الله در نه کړي ته یې پیدا کولی نه سې. ومما رزقناهم چې موږ ورکړی دی د هغه څخه یو لږه برخه ينفقون دی نفقه کوي. او په دې پسې آیت کریمه کې یوې بلې خبرې ته هم اشاره ده. هغه دا چې د علیه السلام په زمانه کې ځینې یهودیان او نصرانیان وه چې هغوی به دا ادعا کول چې موږ خو عادي پر سماوي دین باندې ایمان راوړی دي، یا بیا نور وجوهات و دلایل ویل. رب عز وجل فرمایي چې نه، په دې کې کمال نه دی. قرآن وروستی کتاب دی، پر دې به هم ایمان راوړې، او په پخوانیو کتابونو به هم ایمان راوړې. عمل به په دې کتاب کوي. او والذین او هغه کسان دي یؤمنون بما انزل الیک چې ایمان پر تا باندې راوړي، ایمان پر هغه کتاب باندې راوړي چې تا ته نازل شوی دی ای پیغمبره. وما پر هغه کتاب باندې ایمان راوړي انزل من قبلک چې تا وړاندې نازل شوی دی. وبالآخرة هم یوقنون او پر آخرت باندې هم دوی یقین لري. اولئک دغه کسان چې دي علی هودن پر هدایت باندې دي من ربهم د رب څخه د دي. تاسې هلته هدایت غوښتی وو، بس داسې وکړئ نو بالا پر هدایت یاست. نو د هدایت ګټه به څه؟ عجیب خبرې کوي. و اولئک هم المفلحون، همدا کسان کامیاب دي. الله کامیاب بللي. یو خو بعضې داسې شیانې چې انسان ځان کامیاب بولي، الله یې کامیاب بولي، چې دا ډېره لوړه او ستره مرتبه ده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.